سلامونه درنو لیدونکو، خدای دې وکړي جوړ سلامت اوسئ تاسې. نن د یو ډېر کوچنکۍ ویډیو سره راغلی یم چې تاسو ته در وښیم چې تاسې څه رقم شیان کولی سئ چې په مایکروویو کې کښېږدئ او څه رقم شیان کولی سئ چې باید کښېنږدئ. راځئ چې اول وګورو چې مایکروویو څه شی دی. دغه چې تاسې وینئ دغه ډوډۍ ګرموي، دې ته مایکروویو وایو. صحیح ده؟ اوس نو راځئ چې وګورو چې موږ څه شي باید کښېږدو په مایکروویو کې. موږ کولی سو چې پلاستیکي کاسه په مایکروویو کې کښېږدو. موږ کولی سو چې چینی کاسه په مایکروویو کې کښېږدو او موږ کولی سو چې دغه رقم چوبي کاسه کښېږدو په مایکروویو کې. درسته ده؟ دا کښېږدي. اوس نو راځئ چې وګورو موږ څه رقم شیان نسو ایښولی. که تاسې دغسې فلزي شی په مایکروویو کې کښېږدئ دا نسئ ایښولی، ولې کې کښېږدئ مایکروویو مو اور اخلي. دا فویل دی، که تاسې دا په مایکروویو کې کښېږدئ اول خو یې نسئ ایښولی، که چیرې کښېږدئ مایکروویو مو اور اخلي. نو تاسې باید دا په مایکروویو کې کښېنږدئ. نو دوستانو خدای دې وکړي چې دا ویډیو ستاسې خوښه سي او خدای دې وکړي چې تاسې په دې پوه سئ چې دغه پلاستیکي چینی او د لرګي کاسه تاسې کولی سئ چې کښېږدئ او هغسې فلزي او دغه فویل چې دا د المونیم څخه جوړ شوی دی دا کښېنږدئ په دې چې مایکروویو که تاسې دا دوه شیان پکښې کښېږدئ مایکروویو مو اور اخلي، کور شاړټي کوي. خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښ سوي دوستانو. مننه. خدای په امان.